که یو انسان وغواړي چې د 80 کالو په عمر کې واده وکړي او خپل ځان بیرته د هلک په شان کړي، نو د هغه لپاره کوم کارونه ضروري دي یا هغه ته څه کول پکار دي؟ دا یو داسې ویډیو ده چې دا ځوانانو ته هم کتل پکار دي، ځکه چې په دې ویډیو کې موږ کوم معلومات راغونډ کړي دي او کوم کارونه تاسو په ځوانۍ کې یا ستاسو عمر که د 40 کالو په داسې دوران کې دا کارونه شروع کړئ او وکړئ، نو په یقین سره وایم چې تاسو به انتهایی ښکلې زندګي تېره کوئ. ویډیو را سره تر اخره وګورئ چې تاسو سره نن کومې نسخې شریکوم، نو دا به تاسو تر اوسه پورې نه وي اورېدلي. درنو دوستانو، د ټولو نه اول خو دا خبره په یاد ولرئ چې نن سبا په عمومي طور باندې د خپو د ګوټنو دا دردونه دا ډېر زیات شوي دي، او که یو انسان غواړي چې زه مضبوط شم، قوي شم، نو پکار ده چې هغه د قدرتي کومې سبزیانې چې دي، وچې میوې د ډرای فروټس که د هغې وسې وي، دا الله پاک پیدا کړي د انسان د فایدې دپاره دي، نو دا خوړل پکار دي، ځکه چې دا قدرتي څیزان دي، دا الله پاک پیدا کړي دی لپاره دي. او ځینې خلک چې هغوی کیمیکل والا خوراکونه یا کوم مشروبات چې دي، پیپسي، کوک وغیره، او نور د بازار خوراکونه یا پیزا شوله، نور داسې خوراکونه دغه کوي، نو دغه خلک هیڅکله هم صحتمند نشي پاتې کېدی. د دې دپاره د ټولو نه اول ضروري خبره چې کومه ده هغه همدا ده چې کوم څیزونه قدرتي وي یا سبزیانې شولې، غوښه چې کومه په صحیح طریقې سره کور کې پخه شي، او یا نور داسې وچې میوې شولې، د هغې استعمال ستاسو بدن قوي کولی شي. دویمه ضروري خبره دا ده که ستاسو عمر د 60 کالو نه زیات وي، نو تاسو ته پکار دي چې تاسو اکسرسایز یا ورزش شروع کړئ، ځکه چې دا داسې عمر وي چې د دې نه پس تاسو ورزش شروع کړئ او روزانه تاسو نیمه ګنټه 1 ګنټه واکینګ کوئ یا ګرځېدل کوئ، نو دې سره ستاسو وجود مضبوطیږي او دا خپل عادت جوړ کړئ. حالانکه که ستاسو عمر د 40-50 کالو نه زیات هم وي، تاسو ته هم پکار دي چې دا ورزش شروع کړئ. که تاسو ورزش کوئ، ستاسو وجود به فټ وي، تاسو به لکه د هلکانو په شانتې مزل کولی شئ. ستاسو که عمر 80 کالو ته هم رسي، تاسو به ډېر زیات کمفرټیبل محسوسوئ او تاسو سټمنا به برابروي. نو تاسو ته مې ضروري خبره هم دغه وه چې اکسرسایز کول پکار دي. درېیمه خبره کومه ډېره ضروري چې د هغه دا ده چې د شپې د اړخه په پویو کې 4 یا 5 چوهارې اچول او هغه چې ټوله شپه په دې باندې تېره شي، په سحر کې هغه چوهارې خوړل، ورسره هغه پیس کل، دا ستاسو وجود ته دومره طاقت درکولی شي چې ستاسو وجود نه د طاقت غر جوړوي. دا معلومات موږ د یو ډېر لوی ریسرچ نه پس تاسو سره شریک کړل. امید لرم معلومات به مو خوښ شوي وي. پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د خپل ځان ډېر خیال